بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة 11 يولسم وحدة كتاب العربية بين يديك. دي وحدة يا بدي چپټر کې به موږ د الناس والاماکن په هکله نوي اصطلاحات زده کوو، جمله بندي به زده کوو، جوړښتونه به زده کوو، نوي لغات و نوي الفاظ به زده کوو. الناس خلق، الاماکن ځایونه، الناس والاماکن خلق او ځایونه. راځو د تیر په څیر په هره وحده کې موږ دوه درې حواره لرو او په هغې حوار کې نوي موضوعات لولو، بیا د هغې نه وروسته د هغې تمرینونه او تدریبات لولو. نو یو شپېتمم درس الحوار الاول، لومړی حوار. ثابت او حارث خپل منځ کې خبرې کوي. اول یې زلولم. ثابت: لماذا تركت العراق؟ حارث: انتقلت الشركة إلى جدة وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق. حارث: هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ثابت: ما رأيك في جدة؟ حارث: جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. ثابت: كيف تقضي الوقت في جدة؟ حارث: أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. ثابت: وأين تذهب الآن؟ حارث: أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. ثابت: كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ حارث: تستغرق ساعة واحدة تقريبا. راځو د دې ترجمې ته. ثابت او حارث پښتو کې ورته ثابت او حارث وایو. دوی په خپل منځ کې سره حوار کوي، محاوره کوي، خبرې کوي. ثابت ورته وایي: لماذا تركت العراق؟ لماذا ولي تركت پرېږدي العراق عراق. لماذا تركت العراق؟ عراق ته ولې پرېښود؟ حارث ورته وایي: انتقلت انتقال شوه، الشركة شرکت کمپنۍ، الى جده جدې ته، جده په سعودي کې یو ځای دی، وانا او زه مدیر الشركة د شرکت مدیر یمه، هنا هلته. انتقلت الشركة الى جده وانا مدیر الشركة هنا. پښتو کې کلنډ وایو زه د شرکت مدیر یمه او شرکت انتقال شو جدې ته، نو عراق حتما پرېږدي. ثابت ورته وایي: كنت سعيدا في العراق. كنت توي سعيدا خوشاله خوښ في العراق په عراق کې. حارث ورته: هذا صحيح، وامداسې وه، دا صحیح خبره ده. العراق بلد جميل، عراق ښایسته ملک دی. ولي او زما شته اصدقاء ملګري هناك هلته. ثابت ورته وایي: ما رأيك؟ ستا نظر څه دی فی جده په جده کې، یعنی د جدې په اړه څه نظر لري، څه فکر کوي؟ حارث ورته وایي: جده مدینة کبیرة. جده لویه نه په پښتو کې ښار چې دی هغه مذکر دی او په عربي کې ورته مدینه وایو یا مؤنث. جده مدینة کبیرة، جده لوی ښار دی. وجمیلة جدا او ښایسته دی او ډیر ښایسته دی. ثابت ورته: کیف څنګه تقضي تیروي الوقت وقت فی جده په جده کې. کیف تقضي الوقت فی جده په جده کې وخت څنګه تیروي؟ حارث ورته وایي: اذهب زم مع الاسرة کورنۍ سره الى شاطئ البحر د بحر غاړې ته، څنډې ته. ثابت ورته وایي: وأين تذهب الآن؟ او اوس چیرته ځي؟ حارث ورته وایي: اذهب الى مکة مکې ته ځمه، للعمرة د عمرې لپاره، والصلاة في المسجد الحرام او چې لمونځ وکړم په مسجد حرام کې. ثابت ورته وایي: كيف تستغرق الرحلة إلى مكة؟ وبخي كم څومره تستغرق وقت مصرفوي الرحلة سفر چکر الى مکة مکې ته، یعنی مکې ته لار څومره ده یا څومره وخت نیسي؟
حارس ورته وایي تستغرق ساعة واحدة تقریبا، یو ساعت تقریبا تیروي. دا الحوار الأول په 11 وحده کې 230 نمبر صفحه وه. راتلونکی درس الحوار الثاني به انشاءالله په راتلونکي درس کې ولولو. نو تر راتلونکي درس پورې مو په لوی خدای سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.